ژوند او خوشحالي د الفاظ خپلو کې سره مترادف هم دي متضاد هم دي. انسان چې کله پیدا شي په ښه او بد باندې پوه شي دی د خوشحالي په لټه کې شي تر مرګه پورې. انسان چې کله پیدا شي په ښه او بد باندې پوه شي تر مرګه پورې دی د خوشحالي په تلاش کې خوشحالي پسې ګرځېږي. د خوشحالي داسې یو کیفیت دی چې دا د مالدار دپاره بیل دی، د غریب دپاره بیل دی، د مریض دپاره بیل دی، د قیدي دپاره بیل دی. غرباو ته خوشحالي په مال او دولت کې ښکاره کیږي، مالداره خلکو ته بیا خوشحالي په مال او دولت کې نه ښکاره کیږي. د مریض ته خوشحالي په صحت کې ښکاره کیږي، صحتمندو ته خوشحالي بیا په خپل صحت کې نه ښکاره کیږي. قیدیانو ته خوشحالي په ازادي کې ښکاره کیږي، آزادو خلکو ته د خپلې ازادي احساس نه کیږي چې ما سره څونه غټ نعمت ده د الله تعالی د طرف نه. د دې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قاعده بیان کړې ده د خوشحاله ژوند تېرولو دپاره: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم. تاسې همیشه دپاره هغه خلکو ته ګورئ وی چې کوم د تاسې نه ښکته وي. تاسې همیشه دپاره هغه خلکو ته مه ګورئ چې د تاسو نه جګ وي، ځکه چې ډېر نعمتونه الله تعالی انسان ته ورکړي. انسان د خپلو نعمتونو ته نه ګوري او د خپلو نعمتونو ته په نه کتنې سره انسان زړه خوري همیشه دپاره. انسان په حسد کې واقع کیږي، انسان په حرص کې واقع کیږي چې کله هم انسان د چې کوم نعمتونه الله تعالی ده ته ورکړي او دې نعمتونو ته وګوري په دې باندې شکر وباسي. که مال او دولت نه ده درکړی، صحت خو یې درکړی دی. که مال او دولت نه ده درکړی، ازادي خو یې درکړې ده. که ازادي که خدای نخواسته که الله تعالی موږ ته ازادي نه وی راکړی، قیدیان وی، په جیل کې وی، مریضان وی، بیا به موږ څه کولی؟ موږ او تاسو ته پکار ده چې خوشحالي موږ او تاسې په هغه نعمتونو کې ولټو چې کوم الله تعالی موږ ته راکړي دي او په خپلو نعمتونو باندې شکر وباسو. ځکه چې الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي: لئن شکرتم لازیدنکم. شکر ویستلو کې موږ ته الله تعالی زیادت راولي په نعمتونو کې. په شکر ویستلو باندې زموږ او ستاسې زړه خوشحاله کیږي. که د خوشحالي دغه مخصوص کیفیت حاصلول غواړئ، خپل ځان ته کتنه وکړئ چې کوم نعمتونه الله تعالی تاسو ته درکړي دي او نورو خلکو ته نه دي ورکړي، په هغه نعمتونو باندې خوشحاله شئ. ستاسې زړه به بیا په سکون کې شي، ستاسو زړه به په راحت کې شي چې کوم نعمتونه الله تعالی تاسو درکړي دي او هغه نعمتونو ته تاسې وګورئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.